د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ او د ژوند چارې به مو په ښه توګه پر مخ ځي. نن د سنبلې 8مه د جمعیت د ګوند د مشر او د داخلي جګړو مخکښ احمدشاه مسعود د وژل کېدو له تلین سره برابره ده. د جمهوریت په وخت کې به په دې ورځ په زرګونو غیر مسؤل وسلوال د کابل ښار ته راوتل. هغوی چې رنګارنګ شعارونه به یې ځان سره لیږدول، په موټرو کې به یې چغې وهلې، سورې به یې وهلې، هوایي فایرونه او ډزې به یې کولې، حتی د وخت د ولسمشر اشرف غني عکسونه به یې هم په ډزو ویشتل. هغوی په دې توګه خپل زور حکومت ته ښود، عوام خلک به په تکلیف وو. په دې ورځ به په کابل کې په سلګونو زخمیان تر روغتونونو لیږدول کېدل. همدارنګه ځینې کسان باندې د مرګ تر کومې رسېدل. دا ټول د هوایي ډزو له امله وو چې دغو کسانو به په کابل ښار کې هوایي فایرونه کول او خپل زور به حکومت ته ښوده. افغان حکومت هم د بېوسۍ په وروستي حد کې و او د دغو کسانو د مهار کولو وس او توان یې نه درلود. که څه هم دغه کسان به د احمدشاه مسعود د حزب د جمعیت ګوند یا شورای نظار پورې تړلي کسان وو، سره له دې چې د حکومت نیمایي چوکۍ د دې ګوند په لاس کې وي، خو بیا هم حکومت له قانوني لارې هم نشو کولی دغه کسان کنټرول کړي. دغه کسانو به په کابل ښار کې د مدنیت یو ډیره بدرنګه بیلګه نړیوالو ته وړاندې کوله. خو الحمدلله سږ کال د اسلامي امارت په راتللو سره په ښار کې دغه ټول شیان کنټرول شوي دي. هغه کسان چې مخکې به یې بدماشي کول او کوڅو لارو ته به د فیرون لپاره راوتل، دغه ورځ الحمدلله په داسې شان سره تیره شوه چې هیڅ هم پکې ترسره نه شول. خو الحمدلله نن دغه ورځ په ډیر ښه شکل تیره شوه او په هیواد کې هیڅ امنیتي پیښه هم نه ده رامنځته شوې. همدارنګه نن د پاکستان حکومت پر افغان میوو د مالیې د لوړولو حکم بیرته واخیسته. پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي چې دغه هیواد پر افغان میوو د لوړې شوې مالیې حکم بیرته واخیسته او د دغه هیواد له سوداګري وزارت سره د موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر نوې تګلاره هم خبرې کړې دي. د افغانستان سفارت دغه څرګندونې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي ویلي دي چې په چمن او تورخم کې د افغانستان پر میوو د پاکستان د حکومت له لوري د ګمرکي محصول د لوړېدو ستونزه د دغه هیواد له چارواکو سره شریک کړه ترڅو عاجله حل لاره ورته وموندل شي. د خبر پاڼې له مخې د دغې ناستې په پایله کې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مسؤلینو وویل چې پر افغان میوو د مالیې لوړولو پریکړه یو عمومي فیصله وه، خو له دې نه به افغانستان مستثنا وي. دغه راز د افغانستان سفارت ویلي چې په یاده ناسته کې کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر مالونو اضافي تاوان او په تورخم چمن کې د موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر نوې تګلاره هم خبرې وشوې. د یادونې ده چې د افغانستان سوداګرو په وروستیو کې پاکستان له لوري پر افغان میوو د تعرفې د لوړولو شکایت درلود او ویل یې که دغه تعرفه راټیټه نشي نو دوی تاوان کوي. د افغانستان سفارت همدارنګه زیاتوي چې په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور یو شمېر هغه نیول شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي آزاد شول. په اسلام آباد کې افغان سفارت نن په یو ټویټ کې ویلي چې څه موده مخکې دغه هیواد پولیسو کابو 300 افغان کډوال د اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سرچینې زیاته کړې چې د افغانستان سفارت د کډوالو اتشا په کراچۍ کې افغان قونسلګرۍ د یاد شمېر افغان کډوالو خوشي کولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره په اړیکه کې دي او په وینا یې چې ټول به په نږدې راتلونکي کې آزاد شي. سرچینې د خوشي شویو کسانو شمېر نه دی ښودلی او ویلي چې ځینې خلک غواړي له دې پیښې شخصي ګټه واخلي.